محسن داوړ: افغانستان خپلواک تاریخ لري او طالبان د دې هیواد د خلکو استازیتوب نشي کولای. د پاکستان د ملي ډیموکراتیک غورځنګ مشر محسن داوړ وایي چې افغانستان خپلواک تاریخ لري او طالبان د دې هیواد د خلکو استازیتوب نشي کولای. هغه د هرات د امنیتي ناستې 12م پړاو ناسته چې په ماډریډ کې پیل شوې ویلي چې د سیمې هیوادونه په ځانګړي ډول پاکستان هیڅکله د افغانستان رښتینی دوست نه دی پاتې شوی. محسن داوړ ټینګار کړی چې افغانستان له لویو ننګونو سره مخ دی او د نړیوال باید د طالبانو د استازیتوب ادعا ونه مني. هغه دغه راز ویلي چې د افغانستان په اوسني بحران کې امریکا، ایران او پاکستان لاس لري او دا یو ستره بدبختي ده. محسن داوړ زیاته کړي چې نړیوالو ته باید دا حقیقت ورسول شي چې طالبان د افغانستان د خلکو استازیتوب نه کوي. محسن داوړ د خپلو خبرو په پای کې ویلي چې افغانان تل د ستونزو پر وړاندې مبارزه کړې او له سختیو تیر شوي او دا وضعیت به هم بدل شي. دوستانو دا و د نن ورځې خبر